د کورنیو چارو وزارت د مسلکي معیارونو او تفتیش رئیس چې د پولیسو د جزتامونو د ارزونې په موخه کندوز ولایت ته راغلی و، د دې ولایت د مرکز او ولسوالیو له امنیتي مسؤلینو سره وکتل. په دې کتنه کې د امنیتي ځواکونو د مسلکي فعالیتونو په تړاو خبرې وشوې او له امنیه قمندانانو او د امنیتي حوزو له آمرینو څخه یې وغوښتل چې د خپل یو کال فعالیتونو راپور وړاندې کړي. د کورنیو چارو وزارت د مسلکي معیارونو د څارنې رئیس مولوي حیات الله الهام اوسنی نظام د دې خاورې د زرګونو شهیدانو د وینو قیمت وباله او د دغه ولایت له امنیتي مسؤلینو یې وغوښتل چې د شهیدانو د وینو د نظام د ښه والي او د حکومتدارۍ د بهیر د پیاوړتیا په بشپړه توګه ساتنه وکړي. په ورته وخت کې د کندوز امنیه قمندانۍ چارواکي د نوموړي پلاوي د سفر موخه په دې ولایت کې د کورنیو چارو وزارت د پولیسو د جزتامونو څخه له نږدې لیدنه او څارنه په ګوته کوي. د دې هیاتانو د راتګ موخه دا ده چې دا د کورنیو چارو وزارت له تفتیش ریاست نه راغلي هیاتان دي. د 1402 کال کوم اداري کارونه دي او کوم نظامي کارونه دي ټول نه دوی نظارت کوي، که قمندانۍ دي، حوزې دي او د وزارت داخلي په چوکاټ کې چې کوم قطاعات دي ټول نظارت کوي. نو دغه لپاره هم دا مجلس جوړ کړی و او دوی چې کوم هدایت راوړي وو هغه یې دوی ته واورول او زموږ ټولو هغه امنیتي مسؤلینو ته یې که هغه قمندانان دي او که حوزو امیر دي قطاعاتو قمندانان هغوی ته استعلامونه ورکړل او دغه استعلامونه به دوی ته جوابوي. نو دغه څارنې ارزونې لپاره راغلي. د هیواد د کورنیو چارو وزارت د مسلکي معیارونو د څارنې رئیس په داسې حال کې کندوز ولایت ته سفر کوي چې د یاد وزارت رهبري تل په هیواد کې د پولیسو په مسلکي روزنې ټینګار کړی و.